د طالبانو خوش قسمتي دا هم ده چې مقابل کې داسې خلک ولاړ دي چې د هر افغان ورنه داسې زړه تور سوی دی چې اصلا نه غواړي دې سره په یوه لاره لاړ شي. دا تصویر کې تاسو خلک وینئ چې تازه پاکستان ته د تګ په درشل کې دي او د یوې نوې پروژې پلي کولو لپاره روان دي. دا داسې خلک دي که په اوس وخت کې څوک افغانان ته وایي چې دې خلکو سره تاسې جنت ته ځئ، نو فکر نه کومه چې ورسره لاړ شي، ځکه دوی شاوخوا 20 کاله افغانان په دې خاطر باندې زندانونو کې واچول، بندیان یې کړل، ویې وهل، شکنجه یې کړل چې تاسو پاکستان ته تللي یاستئ، تاسو پاکستان سره روابط لرئ. مګر له سقوط نه یوه ورځ مخکې همدا ښاغلي په ځانګړې الوتکه کې د اسلام آباد په میدان باندې ښکته شول. اول ته ورته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ښه راغلاست ته ولاړ و. دوی ډېر په خوشحالۍ او په خندا یوه ورځ له سقوطه وړاندې هلته ور رسېدلي ول. نو دوی اوس تازه بیا د تګ اراده لري. دا جمع د دوی ملګري او جمع د دوی هغوی چې نسته د هغوی بچیان، هغوی چې دوی سره یو ځای ملګري ول او د یو نوي جنګ لپاره شاید پلان جوړ کړي. په دې باندې هغه افغانان پوهېږي چې رښتیا افغانستان سره مینه لري. نو زه دا وایم که نه چې دا ډېر خلک چې طالبانو سره مخالفت هم نه لري، یوه علت یې دا هم ده چې مقابل خلک یې دومره خراب دي البته دغه ډول خلک یې چې اصلا څوک زړه نه ښکوي، وایي چې یاره دا د بد او بدتر ترمنځ انتخاب ده، نو باید بد سړی انتخاب کړي، بدتر انتخاب نه کړي. نو دا خلک دومره بدتر سوي دي چې کلونه یې وخوړلو، کلونه یې پیسې په جب کې واچولې، ځانونه یې ټن کړل، اولادونه یې ښاد او آباد کړل، پر دې زمنې په خلکو باندې ووژل. اوس کلار په بهرنیو هېوادونو کې نازي او اوس یو ځل بیا چې افغانستان کې د امن لمن خوره سوې ده، دوی په قصدي ډول غواړي چې پاکستان سره یو ځای سي او د پاکستان پروژې پلي کړي او افغانستان یو ځل بیا په کورنۍ جګړه او یا هم په استخباراتي جګړې باندې بدله سي چې یو ځل بیا دغه شته امنیت چې په افغانستان کې ده دا له منځه یوسي.